200 کسان راځي چې روټۍ خوري او بیا ځي. ما تا خو ته ما ته سم احساس کړ د خدای ظالم په ټوله لار دی ما څنګه دا خان دسي او دا دسي او دا دسي او دا ورسته نه ما د خدای مسلمان د خبرې مقصد مې داري سخاوتي سخاوت کوي او سخاوت سره مال ډیریږي د وزره وته ګوره راشه د خدای مسلمان په سلو جریبه کې خو صرف د مالټو باغ دی. ایا او باندې خو ډېر خوښ نه ګرما ولا استاد یا د خدای مسلمانه په دنیا کې مې دوه شیزونه ډېر خوښ دي یو د پاکستان جنډه او یو د مالټو غټ باغ. ښه دا چا به دي چې او موقع نه ملاوي داسې کار وکړه ملګري هغه مخامخ حجرې ده که نه هغه جنګیا کې شاجي خان ناست دی که نه د هغه مړه یو دبو دی که نه د اوږده مرۍ او د ښکلي ویښته او د مزېدار برېت او زه ورځم که نه پوه شوې زه سره خپله خبره کوم ستا او ته دلته کوم ولې زه به څنګه نه لګېږم اشرخدګار نه لګي فنګر به پکې نه لګي غوټې به پکې نه لګي. یا لکه د خدای مسلمانه ویم زموږ د مشرانو هغه متل دی وي دوه کسه چې خبرې کوي درېیم پې شکې کېږي شک کړه کې مه راوله ته دلته کودرېږه زه سره خبره کوم واپس راځم که نه. ها واه واه اے خورا خبره ایک په ایک په تنخواه راکې خدایه پاکه د خدای مسلمانه تا له په 31 باندې تنخواه درکړي بس په 31 دا پکې راکم سر دی د 31 مړه دا خبرې مقصد مې داري په 29 به درکړي. اے خورا خبره یا لکه نو پرې مې ده چې لاړ شم که نه نو په خېټه باندې موړ ساته مې د خېټې نه ډېر ناچاره وې د دوی مثال چې دی د دې خانانو که نه دوی غټه غوښه نه خوري هر سهار ګډه لالي منم دی اے خورا خبره بس خدا زره ده ښه فاروقي ته غم مه کوه ها هر څه وشي هر څه وشي. السلام علیکم شاجي خان. وعلیکم السلام علیکم جی. هيا غالي وکړه السلام علیکم جی. څنګه یې تاسو ښه خیر دې شکر دې ټیک ټاک یې همړه خیر سره تکړه دی ښه نوکر کوي به مې ګوره ښه صفت دې ورته وکړه وایي زلمي یاره جی والله په چارسده کې مې خانه انډې لیدلي دي که نه شاجي خان خو ستاسو په شانتې خان والله اوس مې کور کې خبره کوله خان جي زموږ خو چې کله ضرورت شي نو زه ته راشو جي. ها ښه دې وکړه ولې نه د شاجي خان خو یو نوم دی په دې علاقه او تاسو ټول مون مال وټونه راکړي دي نو زه خو دونه نه مقدورداره نه یم چې زه به تا نه مخ اړوم خبره کوه. خورا ستاسو د په قلمو دې وسېدلې د خدای ظالمه نوکري لره ګوره که نه ځمکه دې اخلي څنګه چلې د خدای مسلمان راواچوه راواچوه کار مې د لوکته بچي منې ما ته پته وه چې دا به کار دې کوي 1500 روپیا خو چې یو له راکړه که نه بچي تنخواه کې به له درکړم یا لکه کوم خان سره مې نوکر کې د خدای مسلمانه په دویم ورځ به اسلام آباد کې راکړه 1500 روپیا ما خیر دی دا تنخواه کې به له درکړم تنخواه کې به راکړي نو ته ما ته دومره قرض نه کوې مړه خدمه سیده سبا به دې بوزم راځه او که نه خو ډېر پرې نه خو استاد ما ته به دې خبره ختمه کړه دا خانان دي انګلیش اخبار به کتلې هېڅ ته به دې هېري بیا به ورته څوک دي ما سره نه خبره ختمېده نه ښه نو یو 1500 روپیا خو راکړه که نه نو د خدای په 1500 روپۍ را اړولی کوم نه راځه 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 په تنخواه کې به راکړي په تنخواه کې در کوم که تختم خو نه ظالمه یوه خبره ته کوم دې خانانو سره ګوره ډېرې خبرې نه کوې ګوره ښه هر وخت یې نه شکي نه شکي بیخ مې دماغ کار نه کوي نه مړه دماغ یې ولې کار نه کوي د خدای مسلمان خو ډېرې خبرې دوی چې کوم سړی ورته ډېرې خبرې کوي که نه هغه یې په روپۍ هم نه لګي او چې کوم سړی ډېرې خبرې کوي ته تنخواه ورسې ورکوي خدای پاک ته خو کار وکړه که نه راځه سلام علیکم جی وعلیکم سلام دا دې جي صاحب لکه څه نه وي داسې کار دی ما خو تا مال نه راکوي د خدای مسلمان ته ورته روټۍ ور واچوه داسې یې کوچي روټۍ نه ما مړه تا باندې څه کوي رخسار هغه دا دی داري جي داري فاروقي دې خو راشه یارېږه مخه ښکلې کار کوه بېغمه چې خانه ته شوي همغسې کار کوه بس هغه کومه ده بس مې خوراک نه کوي مړه کوي که نه ډوډۍ خوري که نه فاروقیه جی دته ټول د اجرې کارونه وښایه ښه صحیح ده جی بېغمه شه ځه ورشه دیخ وای زه به پرسه پوهېږم راځه بس بیا څه شو ته راځه فاروقیه دې خو راشه دې خو راشه اوهو خبره مې له ذهن ووته داسې کار دی که نه زما یو جیک دی د هغه د لامبولو د هغه به ډېر خیال ساتي د اجرې دا کارونه م ترې لرکه خو صرف د جیک خدمت پکې بېغمه شه زه بېګا داسې پاکومه جي پالش به ورکوم پالش هر سهار یو ضرورت به راکړې چې زه به پچېرې زده کومه ډرایوینګ زما ډېر زیات خوښ دی دا خدای دې سره خلاص کړه جیک څه شی دی ګاډی
ګاډي نه دی دا زما د سپي نوم دی خو دا کم خلک چې کوم دي نسمن دوی ورته سپي وي او مونږ خانان ورته کله ما خو دا کار نه دی کړی. نه دا کار به اوس ته زده کړې که نه ښه زویه تاله چې زه غټه تنخوا در کومه فاروقیه بوځه ورسره دلته چلو ښه شابه راځه تا به زه په هر څه پوهېږم راځه او ته په خپله پوهېږې ها په خپله پوهېږې زه په تا ته پوهېږم بېلمبې که نه ته بېلمبې اوسه تنخوا خو تا دی. ګورې بیجیک څه ته وایي کمینه سپي به لمبې که نه سپي ته وایي نور څه ته وایي ګوره د ماشین باندې موږ اوس څه پوهېږو د ماشین باندې د خبرو وارې راوړی او راګاس کړي زه چې به راکړ کوم د دې سره به دی ولې برابر شي او کاڼي به هم پکې راښکاره شي او هغه ته ته ګوره څومره ښایسته ښایسته مې ورکړو زه د ماشین نه صفا دی او چې دې رقم زه په خپله ماشین یم که نه چې تا به زه اوس خبرې په ماشین باندې واروم هغه ماشین دی زه نه یم دې وارې راوړې هغه قینچي راوړه چې وارې ولې راولم ټول مې کې یو ځای ته ګېډۍ مې راته چا ده کړه پړی مې راته تا وکړو نو ته نور څه وې او د خیالي ممنده یمه ما واړوي وطن ته ځمه او یار مې نادان دی ما واړوي وطن ته ځمه او یار مې نادان دی ولې زه شمې او خلک په ارس وایي جانانه مو السلام علیکم داجي وایم دې چا مننه به منم نه سلام علیکم وعلیکم السلام ته بیا راغلی داجي زه دې نه راغلم که چې زه په خپل خولو باندې ډېر زیات ستومان یم نو بچې خبره خو ټیک ده که نه او داجي ته خو زما پلار یې په دې دنیا کې زما نور څوک دي خو یو تی او یو زه یم او خبر خو نه دی که نه څنګه زه مې در باندې مبارک شه وایه زه نوکر شم ها بیا دې مبارک شه تنخوا یې څومره بچي لس زره لس زره روپۍ هلک په ایمان چې دا کوم ځای کې نوکر شو زه دغه دیو خان و خو زما دوکه شو وایي زما ستا غونډه کې ځای پکاري ما ورته ویل ما ته یو خبره مې یاد ساته تا ګوره زه ګوره هغه جینۍ راپره پرېښودم که نه خو سبا دې واده وکړو بچې ما ته وګوره نو کېدای شي چې نیمه ګنټه پس ته ما د کور نه وشړې نه داجي چې زه دوینده یم انشاءالله تعالی که نه تا زه نه پرېږدم چې زما واده وشي که نه تا زه نه پرېږدم داجي ستا جنازه به د کور نه وځي جنازه وای بچې داسې وایه زما خو لا ځواني ده ما ولې مړ کړې ځواني مې ده بچې ځواني ده ځواني مې خورې کېږي تنکۍ ځواني ده داجي الله دې ځواني مه خاورې کوه او زه به واده نه کوم ښه چې ته پرې خفه کېږي بچې ما ته وګوره واده وکړه چې دا کور آباد چې بچې ما ته وګوره چې دا چای پخوي روټۍ پخوي واده ښه شی زویه خو په مینه وکړه په مینه په مینه کوم داجي خو ما یې به چاړی ښځه کې ولې ګونګی نه په چاړی ښځه به څه کوې نه داجي چې نه څه اوري او نه څه ویلی شي لکه د هوښیارتوب لکه ته وې چې زما او ستا منځ کې ملاخفت شرشوت نه پیدا کوي شرشوت هغه شرشوت هغه نه پیدا کوي داجي هغه چاړی او ګونګی کې دا کار دی که نه که هغه څومره هم قهر شي که نه او غصه شي نو چغې سورې به هم نه وایي او که څوک جنګ کوي نو په پټه خوله به یې کوي په ایمان چې منم دی بچي یو جینۍ مې څه کړې ده دومره ښایسته ده که نه چې توبه په خوله ګونګې په غوږونو کڼه دقه مې دی بس واده به دله وکړم زما او ستا به کور روولي خورولي پلارولي زویولي دا مې او ښځه به مې په اشارو به یې څوک نه پوهېږي او په خوله به څه ویلی نه شي من به ماته کیټي که موږ څه ویو نو هغه یې نه اوري نه بچیه کور به هم روغي داسې کار وکړه ته زه نوکری ده اورې چې تنخوا ولې برابر چې کور ته راسوه بس یو څو ورځې داجي تنخوا کې ښه ما ورته ویل ما زه به داجي باندې تېره کومه ما بېرته دې راځم زه بچې ځه واده دې که خیر وشو ها داجي دوا راته کوه زه بچې په دواګانو کې وای دوا کوه څوک هم زیانو چې تا دوا نه کوم نو به څوک کوم زما دې څوک یو مې لارې یو مې تېز ویه او که نه بشکه فاروقیه ګوره دا لږ داسې قمقل غوندې دی ته به نظر پې اچوه ښه زه باندې پوهېږي او په کور ښه باندې نه پوهېږي نو اوس دې ته حیران یم فاروقیه
دا خدای د سره خلاص کا دا پلار د دلته سکه راکوجا ته څه کې کوشش لاندې ته څه کې اے جی سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نه وای کنه هغه جې کې نه دی هغه ما د سمران کتلو نو بیا ما ته په پښتو کې ویل قرشه هیڅ نه پاتې رانه یو ما دا خو په انګلیش پیږي او په پښتو نه پیږي بس هیڅ ته بره وختمه بر مخه یې دا دا سپین لري دی ذلیل شي دا خانانو سپیدي دا په خېټه مور دی د باندې د حق حلاله غوښه خورم ښه خما نه خوري نه مرداره خو به نه خورم پتا څه کوي کار لکسم کوا ها دا دې مونږ دې دا ما زکاندا کړه وای ودا نه چې ما ځکه خندا کړی ته زه څه کوم چې ته برخه نه ته هغه ورانه کېدلی وای بابا خبر دي چې یو خو ورانه ولې کنه نو ټوله برځي را ورځي تا خدای د سره خلاص کا دا د موږ خانانو نقشې دي دا موږ په نقشه یو شی جوړو دا څه کار وکړه ورشه بوزه مړه ما کا غرور را تر امور نه یاد کړی کنه نو دا نه دا ډیر انده ما دلته نه پرې خو وای ورشه مکه شنه بزه ا ما یو مې برابر شو کنه دا به حساب کتاب لا صحیح ده زه شبا یاره خو چې زی نو چرته شرم به موجود ته راځي فاروقیا ورته راکړه لګو دنیا کې نو سوري خو دغه یو مونږ یو داشتي او دا هم خلک نه کوي د دنیا عذابونه دي د دنیا عذابونه دي خو خلک مونږ نه ځي دادی سلام علیکم وعلیکم السلام یزو یو ولې بیا سل دی ځان سره لګي ګوره ګوره احساس کړم چې راډو لګي دا دې ته خبره کومه راشه زما خو خان سره مې برابر شو کنه هاو نو د حساب کتاب راځه کنه نو تنخواه دی هاو نو بچی داسې کار دی که نه تنخوا خو د خیره علي خو ګورې پنځه واړه وخته بچي مونځ او دس کوه او الله د توبه استغفار کېږه وایه یا الله مونږ د هر اپته وساتې امین که نه بچي امین. نو په دې 1,000 روپۍ نه دي دې کې د 1,00,000 روپو طاقت به راځي ښه او که ته مونځ او دس نه کې دا په یک ټایم 1,000 روپۍ لګي دادی څه که اوس ورځو تنخواه دې راوالو زه خو په حساب کتاب باندې نه پوهېږم بچي زه ځم تا سره که نه چې 1,000 روپۍ څنګه راوالو 1500 روپۍ پکې د الله په نوم ورکړو ستا خوښه ده انشاءالله زر روپۍ خوښه مې ده زر الله دې خیر کړي نخ نیم زر روپۍ نه دي بچي دې کې به الله برکت واچي دا به نخ نیم لکړي راځه ښه دادی دادی ماشاءالله ماشاءالله دا ډېره ښایسته حجره ده نه او زه پکې دادی داسې روان یم لکه د خانانو په شان ده. نه بچي دا ښایسته ښکارم زم دا وایم که نه چې دې خان سره نه دي ها. ته ورسره لیکې او به دا پیسې وراوړي راوړې دي ده چې دا میاشت په میاشت به 1,000 روپۍ درکوي که نه چې دا واده دی او که واده ها. ها پېښ وي ها. راونه مه کوه لکه نوکران ورسره هم ډېر دي ها ګیر به درکړه دادي ګیر به درکړه فاروقیا دغه راشه څنګه چالو کا پیسې لري وروړي او خو می ته پورا په پورا راو خزه به دا د خوک کنه دی وخت کې بچا سره خنه کې بیا د لپیړې چي السلام علیکم خان په خیر دی جی وعلیکم السلام مشر سنگ خیر خیر دی جی ها ها مو نه پیژندل ای ما بلار دی زه جی د دې والد محترم یم ماشاءالله ماشاءالله ډېر خولي ازه خدو کړل چې زما اجره دی وته خوله او جی اجره خو مې وکړه جی ها ها ډېره ښایسته ماشاءالله خاطر خو جی ما وی که نه د میاشت برابر شوې ده تنخوا پسې راغلې پیسې هغه خو ما د درو لا یاره جی بس ما وې ستاسو خاص خبرې دي هغه شرور ما هغه دی ولاړ دی جی دې مې راوستل ډېر بېروزګار دی جی سر شو ماښام شي یاره ګل په ډېره نه یاره جی انکار راته مه کوه شاجي خان په خدای به شي په تاسو به شي جی زما انکار راته مه کوئ جی ډېر غریب دی زما خو خیر بیا هم څه ناسه روزګار شته سیموټو پېټرای کړم جی خو دا ډېر غریب دی جی نه خو ټیک ته ګوله ما سره د نوکر نور چانس نشته یاره جی ما ته خو پته لګي که نه جی چې تاسو سره نوکر نه لګي نوکران تاسو سره برابر دي په دې بنګله کې هم تاسو سره برابر دي او اسلام آباد بنګله کې هم تاسو سره برابر دي خو جی زما د ورور له خیره نیمه تنخوا ورکوي 11,000 ولې ورکوي جی مور مې په علاج هسپتال کې بیمار پاتره زړه بیمار دی جی انکار راته مه کوئ جی او ډاکټر راته ویلي جی چې دغې پیسو ته ضرورت دی او د 2 میاشتو ایډوانس تنخوا ماته راکړئ جی خو چې کله ستاسو تنخوا پیسې سر شي نو خیر زما ورور بیا کور ته راشي 2 میاشتې به تاسو سره پوجده کې خیر داسې چل دی ګوله یو خبره مې وره دا مور خبره دې وکړه که نه دا مور مې د الله وبخي هغه خو مړه ده
ما سره احساس شته امين در په کوم در ولې نه یا جی الله دې خوشاله کا ما ته پته لګېده چې خان ما ته انکار نه کوي جی دا څه کار دی دله به زه 10,000 روپۍ میاشت ورکوم ها جی صحیح ده بس صرف یو 100 روپۍ ایډوانس مال راکې جی د 2 میاشتو خیر پیسې ول تاسو نور مراکه ټیک ته فاروقیا بالکل صحیح صحیح ده خو فاروقیا یو کار بکې کنه چې کله د دره رو راشي کنه جی هغه دی هغه تل مدرو دی جی هغه سر کې مدرو دی ښکاري راته هذا څه کار دی زه دا واله او هغه رور دی نه دی ارور دی رولېږه دا ولې 100,000 روپۍ روش مېره الله دې خوشاله کنه جی بس تاسو خو ټیک ده جی برابر دی هسه د خانه او د پیسو نم خدای ګذونه خولي بینه بینځي کنه مونږ خو کوم سپرې مګي جی پر پیسو باندې بس ملار وخت باډي سپرې موږ کنه حجی او چیس کې نه جی زما د راځ هسپتال ته مور لزان ورغه مور دې ورسو زر ښه حجی زبر روح مې سبا ان شاء الله راځي سیده جی خزه سیر ده الله سیر کار په خټیټ کوي حجی بیغم وسدا بیغم او د خر کار ته واره په خپل خر دی زره فاروقیا دا مور خبره وکړه کنه نه یوړې مې درد وکړ یره دې زمانه شر او فساده راځه چې ته سم کار نه پېمان کو شوی مکه ودرېګا دې خوراشه د دوه ما سره دا ایڈوانس کې یو میاشتا چا دما الله بخیر کی خدای بخیر کی تا دا ته وای چې بشکی او بشکی نو چې زی کیږي